دا څومره چې مونږه په ځمکه باندې ګرځو هغه کو حیوانات دي هغه کو انسانان دي دا ټول به یو ځلې مرګ سکی او یو ځلې دی له مرګ پروت ته او دی باندې به یو ځلې مرګ راځي او دارې فانی دنیا نه به یو دارې بقا ته دي چې هغه د آخرت زندگی وایي هغې ته د قبر زندگی وایي هغې ته د محشر زندگی وایي نو الله پاک جل شانه فرمایي دا څومره زنده سر چې دي دا ټول پټوله دا به یو ځلې مرګ سکي زمونږ فقهای عظام هغوی فرمایي او طریقې ښودلې د نور امت ته چې کم ژوندي وي چې کله یو مسلمان سړی یو مسلمانه ښځه هغه وفات کیږي او قریب الموت شي نو نورو مسلمانانو له څه پکار دي دغه حالت کې نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي لقنوا موتاکم پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي لقنوا موتاکم شهادت الله اله الا الله کله چې یو سړی یا یو ښځه هغه قریب الموت شي مرض الموت کې مبتلا وي د مرګ آثار په ښکاره شي او نور مسلمانان ورسره ناست وي نو دی له څه پکار دي نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه وخت کې تاسو دی ته د الله جل شانه د وحدانیت تلقین کوئ شهادت الله اله الا الله لا اله الا الله وتوایي علماء کرام فرمایي چې دغه وخت کې ناس په ځان سره کو چرته میت باندې ډېر درون حالت وي او دغه سړی چې کمري یا کومه ښځه وفات کیږي د باندې ډېر درون حالت وي نو ته ځان سره لا اله الا الله وایا کو چرته د په خوله باندې جاری شو به دا کامیاب ده نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي من کان اول کلامه لا اله الا الله واخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه د چا چې اوله کلمه لا اله الا الله شوه او آخره کلمه لا اله الا الله شوه پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي دا به جنت ته دي نو کو چرته دغه مسلمان دا چې کمري او قریب الموت ته او د مرګ په حالاتو کې مبتلا ده د په خولې باندې لا اله الا الله راغه بس کامیاب لاړو د دنیا نه نو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي چې کله د مرګ حالت وي تاسو ورته د لا اله الا الله تلقین کوئ او کله چې مړ شي دغه حالات داسې دي چې کله مړ شو فقها اعظام فرمایي شد لحيه دا ځنې ولا وتړه مونږ ولا تړو که نه رونه داسې کمزوری حالت ګورې په مونږ روان ده ښه بیا به قسم د مونږ د ځان نه نه خبر بل بره نه کپړې وباسي ښه او بل بره باندې صابون وای بل بره باندې اوبه اچوي بیا فقها اعظام فرمایي دله بیا دا ځنې ولا وتړئ او دا د دې وجې نه چې دا خوله داسې قلاوه پاتې نه شي دا بیا خوله ولا څه کوي او سترګې وغمض عیناه او دا سترګې ولا پټې که داسې په لاس ولا په دې سترګو راکاږه چې کله دا وشو د دې نه پس څه درونو زمونږ شریعت مبارک دا حکم کړی ده چې کله سړی ښځه ماشوم مړ شو نو دا خوله ولا وتړه داسې ځنې مونږ تړو که نه عام ټول حالت کې سترګې ولا پټې که او دغه وخت کې بیا د غسل اراده به کوي غسل به ورکوي مړي له ښځو له به ښځې غسل ورکوي سړو له به سړی غسل ورکوي ښه خبره دا ده چې رشته دار دي وي زوی دي وي رور دي وي قریبي رشته دار دي وي هغه دله غسل دیر کي نو کله چې د غسل دیر کو دله د غسل لپاره فقهای اعظام فرمایي تختې باندې واچوه او څنګه به اچوي علماء کرام فرمایي څنګه چې راته اسانه وي زمونږ بعضې مسلمانان ولا قبلې ته شپې کي دا ښه خبره نه ده ګورئ قبلې ته ولا مخ پې کوئ تو په ژوند باندې د قبلې احترام کوې که نه مونږ د قبلې احترام کوو که نه په ژوند باندې
دکه رنګې د مړیم د لام پکار دي چې قبله ته خو بس ملاس چې غونته واچوه کنه څنګه سمالي دنیا کې په ژوند باندې څنګه سملاستو هغه شانتي په تخته باندې واچو بس وی لامبوه رونو چې لامبوي نو ښه خبره ده اوبه ولا د بیرو پاڼو کې واچوه بیرو پاڼې نه دي دا بیرې چې مونږ دي دا ورته پکې واچو دی کې وخوټ کوه ولا او په دې اوبو باندې ولامبو دا احادیث مبارکو کې راغلي دي او کو دا نه وي نو فالقراح به خالص اوبه راواله دا زمونږ چې عامې اوبه دي دا راواله او بس په دې باندې اول ولا اودس وکړه اودس مونږ چې ورته چارندام وایو ښه دا ولا وکړه خو بلا مضمضة و استنشاق نه به له خوله کې اوبه اچوي نه به له پوزه کې اوبه اچوي ځکه غریب خو مړ وي بیا به د خولې نه لکه نشي راوتی که نه نور اودس ولا داسې وکړه لکه څنګه چې سړی دنیا کې اودس کوي او دا دی ولا وکړو ناول ورته په ښي اړخ باندې اوبه راواچوه داسې ملاس ته غریب که نه اوبه ورته په هغې راواچوه دې ووینځلو بیا داسې راوچت که بل اړخ ګس اړخ ته چې ته پوه شوې چې ټول بدن مې ولا ووینځلو او پاسو پې یو کپړه واچوې چې ستر یې پټ وي عورت هسې وي رونو ګوره موږ باندې قسم نه داسې حالت را روان ده ښه بیا به د ځان ستر نشو کولی عورت په نشو پټولی اوس هم لکه ډېر خلک دا سپینګري اوس خو مړه کشرانو ته هم پته ده چې غسل ورکوي پاسه پې کپن کپړه واچوي هغه دې پې واچوله غسل دې ورکو کپن کې واچوه او دغه وخت کې چې کپن کې اچوي نو دا عود چې کم دی دا لوګې کا دا خوشبو وي دغه وخت کې دا وکړه رونو ډېر احکام علما کرامو ذکر کړي دي خو چې غسل دی ورکو نو بیا مونږ څه کوو بیا جنازه وړو که نه ویل لکه بس ته جنازه تیاره ده بیا اعلان وکړو انات ګوره جنات په جوماتونو کې نه دي رغلي ښه دا مونږ چې کم حالت کوو که نه داسې چې سار وختي شي بس په لوډ سپیکر به راولګي خدای پاک مو وبخه پلانې هلکه ته څه په دغه اخته یې چې څوک خبر وي دا د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین طریقه ده چې بس څوک خبر وي زما د مرګ نه هغه به راځي نور څه لپاره به وي نو کله چې غسل دې مړي له ورکو نو د هغې نه پسې بیا کپن کې بند کا کپن کې تاو کا د سړي لپاره 3 جامې دي د زنانه لپاره 5 دي په هغې کې خلک بندوي دي کپنونو کې او چې رونو کپن کې دې بند کو نو بیا خلک څوک یې لحد دپاره دخ کوي او څوک یې چې کم د صندوق کې واچوي